پرون ما یو ویډیو پوسټ کړی وله چې زما ډرون کیمره د بجلی په تارو کې ونښلېدله چې د هغه له وجې ماته شوله. نو ډېرو خلکو کمنټونه کړي خدای په بده سوې وله دومره زه نه سوم په پریشانه لکه دوی په پریشانه سولو. داسې خلک بیا هم ولو چې هغه زما د دا تاوانه څخه ډېر خوشحاله سول. باقاعده کمنټونه لا کړي ولو چې زړه مې خوشحاله سول شه داسې ډرون کیمره دې ماته شوله. زه اریان په دا یم چې دا زما د ناکامۍ څخه ودې ته کمه ګټه رسېږي، دا زما د نقصانه څخه ودې ته کمه ګټه رسېږي. عزت او ذلت ورکولو والا الله دی. یو انسان د کامیابي په لاره باندې بیرون والا الله دی. هغه ته که نقصان راځي هغه هم د الله د طرفه راځي. نو بیا دا زموږ معاشره کې دا چند خلک ولې دا قسم سوچ لري؟ دا زموږ پښتانه چې ورځ په ورځ د ناکامۍ په خوا روان دي، مخ ته تګ نه معلومیږي. د هغه ریزن هم د هغه دی چې موږ د بل مسلمان د مخ تګ نسو اکسپټ کوئ، د هغه کامیابي نسو اکسپټ کوئ. که یو څوک د حق خبره کوي د هغه د حق خبره نسو اکسپټ کوئ، بس منافقت مې خوښ دی. نو پکار دی چې موږ د یو مسلمان د مخ تګ اکسپټ کو، د هغه په کامیابي باندې خوشحاله سو، د هغه په ناکامي باندې ځان خوابدي کو، بیا موږ پر مخ تګ کوی سو. تاسو دا سوچ کړی دی زموږ د پښتون معاشرې مشر لا نه دی معلوم چې زموږ مشر دی څوک. د هغه ریزن هم د هغه دی چې موږ د یو بل څخه جلسي یو، د یو بل دا خبره نه خوښو، د یو بل کامیابي نه خوښو. په چا دا خبره کول هغه که خلکو سپورټ کوي نو وایرل سولو، مخ ته تګ روان سولو، نو په هغه باندې موږ خلک نه اکسپټوي. موږ خلک هغه خلک اکسپټوي چې هغه خپله منافق کې شیطان دي، اصلي ورسره سرکونه ورسره پیسه لري. داسې خلک زموږ معاشره اکسپټوي. څوک چې دا خبره کوي د الله په لاره باندې ژوند کوي هغه خلک دغه معاشره نه اکسپټ کوي. موږ له پکار دی چې داسې خلک اکسپټ کړو چې هغه دا خبره کوي د چا په تاوان باندې ځان خوابدي کړو، د چا د مخ تګ باندې ځان خوشحاله کړو. که داسې سوچ په موږ کې رالی نو دا پښتون معاشره به بیا ورځ په ورځ مخ ته روانې ترقي به کوي. که مې د هغه حالولو بس بیا نو ګډه اموی وی سر مخ خلاصوي بیا.